Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. شیخ صاحب محترم داسې بعضې مثالونه به وي چې حدیث مثال قرآن دی او د حدیثو تشریح نه بغیر څوک حل کولی نشي لکه ته ماته دا حل که منکر حدیث ته موږ وایو چې راشه ته حل کوو حدیث موږ یا مثال د حدیثو سره په ټکر کې معنی چې لکه ګوره قرآن دا معنا کړې ده حدیثو دا کړې خو دوی د حدیثو معنا راخلي او قرآن پرېږدي په هغه وخت کې د دوی د دعوې د نقص دپاره چې موږ هغه حدیث نه منو کوم چې د قرآن خلافي نو چې کوم بعضې دغه چې دوی ته موږ بالکل اول خدا خبره ثابتو چې قرآن کریم باندې عمل کول یا په دې باندې ځان پوهه کول بدون د احادیثو نه ما سوا د احادیثو نه دا چرې هم ممکن نه دي. الله پاک په خپل کتاب کې وایي چې اقیم الصلاة دا اقیم الصلاة ته معنا څه ده؟ اوس که ته مونځ کې منکر حدیث ته زه دا وایم ته مونځ کې که نه کې دا خپل موقف د واضح کا که چېرته مونځ کې نو څو ټیمه مونځ کې په سهار کې بیا څو رکاته کې بیا په بل ټیم کې څو رکاتونه کې بیا دا یو رکات چې کې نو په کومه طریقه باندې کې په یو رکات کې رکوع ته په کومه طریقه باندې ځې سجدې ته په کومه طریقه باندې ځې بیا سجده کې د خپې چرته وي زنګونان دي بیا په کوم ځای باندې پراته وي لاسونه دي په کوم ځای باندې پراته وي دا تفصیل ته ما واضح که چرته د احادیثو نه بغیر تا سره د دې بل څه طریقه وي څه بل علاج وي نو د قرآن کریم تفسیر ته ما ته وکړه د قرآن کریم تفسیر د احادیثو نه بغیر هرگز ممکن نه دی. الله تعالی په قرآن کریم کې د زکات حکم کړی دی ته به د کومو څیزونو نه زکات ورکې او دا زکات به ته کله کله ورکې کم ټیم کې به ورکې څومره ورځې پس به ورکې او په څومره مقدار سره به ورکې بغیر د احادیثو نه ته ماته دا مسله حل کا. قرآن کریم کې د رجوع حکم شوی دی او دا رنګه قرآن کریم کې دا راغلی دی چې د مانځه دپاره آواز کول و اذا نادیتم الی الصلاة اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه منکر حدیث باندې دا سوال دی چې ته د مانځه دپاره چې خلکو ته آواز کوي نو هغه کم آواز دی په څه طریقه باندې دی په کومو الفاظو سره دی هغه الفاظ ته د کم ځای نه ثابت دی هر قسم الفاظ چې ستا په ذهن کې پراته وي هغه ته د کم ځای نه ثابت دی. دارنګه قرآن کریم دی اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل الله پاک فرمای اقیم الصلاة قائم کا منځ لدلوک الشمس د وقت د زوال د شمس نه الى غسق الليل تر تیارې د شپې پورې دا هغه آیت دی چې منکر حدیث وس دلته په آیت په ظاهر د آیت باندې عمل نه کوي بلکې حدیث طرف ته ځي. که منکر حدیث چرته دا وایي چې زه په ظاهر د قرآن عمل کوم نو په کار دا ده چې د ماسپښین د ټایم نه واله تر ماښامه پورې بالکل مسلسل په منځه باندې ودرېږي او په دې منځ کې بالکل 2 منټه 3 منټه وقفه ونه کړي او هر ماسپښین نه واله تر ماسخوتن نه وخته پورې د غسق الليل پورې ته منځ قایم وساته کنه نو تا خو په دې ځای کې ظاهر د قرآن کریم پرېښودو راله احادیثو ته او په احادیثو کې د منځونو ټیمونه ښودلی شوي دي بیا په هغه طریقه باندې منځونه کېږي. شیخ صاحب محترم بل دوی د خاص اعتراض چې کوي په دې هشام ابن عروه باندې دا مشهور منکر حدیث که څوک ما کتلی دي که هغه پرویز دی او که هغه دغه دی بل دی تمنا مادي دی دا ټول هشام ابن عروه هغه په خاص کتاب هم لیکلی هشام ابن عروه څنګه سړی و شیخ صاحب دې باره کې لږ وضاحت ملګرو ته وشي. پرویز غلام احمد ومن حذا حذوه د دوی افراخ او د دوی اتباع په هشام ابن عروه باندې اعتراض کوي نو زه خو الزامن دا خبره کوم چې د کومو کتابونو نه چې تاسو په دې باندې جرح نقل کوئ آیا دا تاسو د خپلو ځانونو د خوشحالولو دپاره چې خپل منکر حدیث ملګري په دې مطمئن کوي او که نه د سنت او د حدیث د منونکو ته یعنې موږ ته وایئ چې موږ په دې خبرو باندې مطمئن کوئ که خپلو ځانونو ته وایئ تاسو ته دا خبره ځکه فایده نه درکوي چې دا خو به تاسو د هغه کتابونو نه حوالې راوباسئ کومو کتابونو والا چې منکر حدیث مسلمان نه ګڼي کومو کتابونو والا چې د صحیح حدیث نه انکار کول هرگز جایز نه ګڼي چې صحیح الاسناد حدیث نه د انکار وکړي شي نو دا حوالې خو به تاسو د هغه کتابونو نه راوباسئ نو هغه کتابونه خو به تاسو باندې حجت دی. د تیرې زمانې د هشام د زمانې د هشام نه درستو د تیرې هغه زمانې نه داسې خلک تاسو پیدا کړي چې هغه ستاسو په شان منکر حدیث وو او هغه د هشام په باره کې څه ثبوتونه پیدا کړي چې د هشام څه چلو قوت حفظ خراب و دغه عدل او دغه خراب و تقوا کې کمزوري وه په هغه کې څه چلو دغه په ثقاحت باندې په کم لیول باندې اعتراض کیږي د کم جانب نه اعتراض کیږي تاسو دغسې خلک پیدا کړي چې هغه د هغه زمانې څه ثبوتونه تاسو له درکړي او که چېرته موږ ته وایي چېرې دا خو ستاسو والا کتابونو کې هشام لیکلی شوی دی په هشام باندې جرح کړی شوې ده
نو دا غي جواب واوري چې زمون کتابونه پاغه باندې مونږ خپويګو هغه محدثین هغه د علم غرونه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د قران کریم امینان امانتګر چوکیداران هغه خلکو د هشام ابن عروه په باره کې څه ویلي دي. هشام ابن عروه خو خالص عربي دی، خالص مدني دی، بالکل تابعی دی او داسې تابعی دی چې دا د عروه زوی دی او عروه چې دی نو دا د زبیر رضی الله عنه زوی دی او د عروه مور چې اسماء رضی الله عنها هغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور ده. نو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د بچی داغه د زوی دی هشام ابن عروه، بهترین قسم تابعی دی. زبد د په حواله سره د شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه یو دو درې عبارتونه خپل ناظرینو ته پیش کم چې د هشام ابن عروه په باره کې د څه فرمایلی دي. شمس الدین ذهبی په سیر اعلام النبلاء کې وی الامام الثقه شیخ الاسلام. هشام دا امام دی، باقاعده ثقه دی او شیخ الاسلام دی. بیا رستو شمس الدین فرمای رحمت الله علیه وهشام فلم يختلط قط. هشام چې د نو دغه په ذهن باندې او دغه په قوت حافظه باندې ګډوډي چر نه دراغلی. هذا امر مقطوع به، وای دا هغه خبره ده چې په دې باندې یقیني فیصله کړې شوې ده. او بیا فرمای وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن. امام مالک رحمت الله علیه ته خلکو منسوب کړي د چې هغه د هشام په باره کې څه ویلي دي. دا خبره خطا ده. په خپله چې موطا د امام مالک وګوري نو هغه د هشام نه روایتونه اخیستي دي او د هشام روایتونه نقل کړي دي. په صحاحو کې د امام بخاري غونده کې سړی، د امام مسلم غونده کې سړی هغه د هشام روایتونه نقل کړي دي. او بخاري او مسلم هغه کتابونه دي او د دوی روات هغه دي چې په هغې باندې د دین خاوندانو د علم خاوندانو بالکل اجماع کړی ده چې دغه روایتونه او د احادیث بالکل صحیح دي. دا په سیر اعلام النبلاء کې شپږم جز دی او 309 اتیا 389 صفحه ده او شپږم جز دی. هشام هغه راوي دی چې اصحاب د کتب ستو ټولو د دنه روایتونه قبول کړي دي. دغه رنګه د شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه د بل کتاب حواله به ورکم میزان الاعتدال په هغې کې رقم د ترجمې د 8719 د هشام ابن عروه په باره کې فرمای فهشام شیخ الاسلام. هشام دا د اسلام یو شیخ دی، په اسلام کې یو بارز او یو نمایا شخصیت دی او محدث دی او دا مفسر دی. او بیا هغه فرمای یو عالم دی داغه نوم دی ابو الحسن ابن القطان. ابو الحسن ابن القطان د هشام په باره کې یو خبره کړې ده. نو شمس الدین ذهبی داغه په باره کې دومره سخت انتقاد کړی دی ولکن احسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. احسن الله عزاءنا فيك دا لفظ د هغه چا د پاره ویل کېږي چې د چا په کور کې مړی شوی وي او د یو لوی مصیبت سره انسان مخامخ شوی وي. یعنی دا امام ذهبی رحمه الله یو لوی د مصیبت خبره قرار کړې ده چې د ابن القطان د خولې نه وي دا خبره ولې راوتلې ده او دا خبره بالکل دغه بې بنیاده قرار کړې ده. دا میزان الاعتدال کې شمس الدین ذهبی رحمه الله فرمایلی دي. د هشام په باره کې د حافظ ابن حجر او دارنګ د نورو اساطینو د علم دغه هغه کلام چې وکتلی شي نو ټول دا اقرار کوي چې دا بالکل امام دی. شیخ صاحب د منکر حدیث بل اعتراض دا کوي چې نبی علیہ السلام څنګه حلال او حرام وکي. دا حق خو الله غته نه ورکړي او الله سبحانه تعالی قرآن کې فرمایي په حکم کې ما سره څوک مشرک کوي او لما تحرم الله لك خپل نبی ته الله وایي ولې شی په ځان باندې حرامه چې ما حلال کړي. نو آیا موږ نبی او شرعي ګڼو چې هغه مستقل حلال او حرام کوي کنه د الله په حکم یې کوي. شیخ منکرین حدیث ته اول د دې خبرې الزامي جواب ورکوم چې تاسو وایي چې قرآن کریم کې دا راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه حرام کول نشي کولی. نو سورة الاعراف کې الله فرمایلی دی ويحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث. بالکل ظاهره معنی هم دغه ده چې دا پیغمبر خلکو د پاره پاک څیزونه حلالوي او په دې باندې ګنده څیزونه حراموي. دارنګه که قرآن کریم کې دا آیت شته چې لم تحرم ما احل الله لك نو په قرآن کریم کې خو دا آیت کریمه هم شته چې الا ما حرم اسرائیل على نفسه. یعقوب علیه السلام یو شی په ځان حرام کړو نو که یو پیغمبر حرامول نشي کولی نو دلته د دې خبرې اثبات څنګه راغلی دی. اصل کې قرآن کریم باندې ځان پوهه کول پکار دي
او زمونږ چې کومه د متبعین سنت یا د اهل الحدیث چې کومه عقیده ده او کومه نظریه ده په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي. دغه خلک یا د دې نه خبر نه دي یا اسې په زور خلکو ته یو دوکه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ داسې شارع نه دی قرار کړی چې هغه د ځان نه یو شی حلال وګرځي یا د ځان نه یو شی حرام وګرځي. هغه شی چې الله تعالی حلال کړی دی رسول نشي حرامولی. لکه څنګه چې بخاری کې حدیث موجود دی او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انی لا احرم ما احل الله، زه هغه شی نشم حرام ګرځولی چې هغه الله تعالی حلال کړی دی. خو بلکې رسول الله چې حرامول کوي او حلالول کوي دا د مجازن نسبت دی په دې معنا باندې چې الله تعالی د ته وحی کړی دی. نو هغه وحی د تشوی وی او دغه وحی بیان به رسول وکي. نو رسول هغه حلالواله بیان کی، هغه حلالواله ښکارا کی، هغه حرامواله بیانې خلکو ته. اصل حرامول الله تعالی کوي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جواب باندې دغه په استازګیرنه باندې الله تعالی موږ ته پیغام را رسي. لکه څنګه چې په سوره مریم کې ذکر دی چې جبرئیل علیه السلام راغې او بیبي مریم ته وایي چې زه تعالی بچی درکوم. نو قرآن کریم کې خو آیتونه موجود دي چې بچي ورکول خو د الله تعالی صفت دی. څوک به د الله نه چاله بچی نشي ورکولی او هغه ورته وایي چې لأهب لک غلاما زکیا. نو که په دغه وجه باندې یو انسان د احادیثو نه انکار کوي چې د احادیثو نه دا معلومیږي چې پیغمبر حلالول حرامول کوي، نو هغه د قرآن نه انکار وکړي، هغه د سوره مریم نه انکار وکړي چې سوره مریم ځکه نه منم چې په دې کې راغلي دي چې جبرئیل وایي چې زه تعالی بچی درکوم. حالانکه دا نسبت په تور د مجاز باندې دی چې جبرئیل یو استاد دی د قشان د محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی استاد دی چې موږ ته لېږل شوی دی او چې څه ویلي دي بالکل رښتیا ویلي دي. دا ممکن نه ده چې دا پیغمبر د قرآن وایي نو هغه د رښتیا وایي او چې د قرآن نه علاوه نور خبرې کوي چې هغه نور خبرو ته موږ حدیث وایو هغه د دروغ وایي. نو که دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم بالفرض والتقدیر فرض کا کچرته رسول الله دغه شانته به الله تعالی د قرآن کریم ولې ورکاو دا وحی به ولې ورکوله او زمونږ د پاره به الله رب العالمین دې ماډل ولې ګرځاو. شیخ صاحب ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې د قرآن نه علاوه بله وحي خفي شته، پټه وحي چې هغه ته حدیث ویل کېږي چې نبي علیه السلام ته به هغه ورتله. ملګري په دې باندې ویول پکار دي چې قرآن نه علاوه نبي علیه السلام ته بله وحي کېدله چې هغه باندې به حلال او حرام. بالکل شیخ محترم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 2 قسمه وحي کېدل. یو ته وحي جلی ویل کېږي چې هغه بیا موږ په منځونو کې مللو په عام وختونو کې دغه تلاوت کوو. بل ته وحي خفي ویل کېږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته هغه وحي راتله او هغه وحي رسول الله قوم ته بیان کړی دا په دغه طریقه باندې چې هغه ته اوس احادیث ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کفارو ته خطونه هم لیږلي دي. دا خبر خو منکرین حدیث به مني. د کفارو ته چې دا کم خط لیکنو دغه خط چې ودی ته د رسول الله حدیث ویل کېږي. هغه حدیث لیکل شوی دی، هغه د قوم د پاره د زمونږ د امت د پاره د یو دین دی. نو احادیث چې دي دا د الله تعالی وحده دې ته بالکل کلام الله ویل کېږي. سوره فتح کې د رسول الله خبرو ته کلام الله ویل شوی دی چې دا د الله خبرې دي. او دارنګ په حدیث د بخاری مسلم کې چې د زید ابن خالد جوهنی رضی الله عنه روایت دی او دارنګ د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی. باقي کې دا راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اقضین بینکما بکتاب الله. هغه 2 کسانو فریقینو ته ویل زبستاسو په منځ کې په کتاب الله سره فیصله کوم. هغه فیصله چې رسول الله کړی دا نو هغه کې ډېری خبرې داسې دي چې هغه په قرآن کریم کې نه دي ذکر. معلومه شو چې احادیثو کې څه راغلي وي دي تم کتاب الله ویل کېږي. دام کتاب الله دی. جزاک الله. شیخ صاحب مشهور اعتراضونه د منکر حدیثو هم باغه ذکر کوو. یو اعتراض دا کوي د جادو مسله وایي ګوره تاسو معنی چې په نبی علیه السلام باندې جادو شوی په حدیثو کې د نبی علیه السلام د سحر دغه ذکر دی چې نبی علیه السلام باندې شوی. نو ګوره قرآن کې خو الله وایي چې تاسو داسې کس اتباع کوئ چې رجل مسحور دی. وایي الله قرآن کې رد د مشرکینو قول نقل کړی چې دې نبي باندې مطلب سحر نه دی شوی او تاسو چې وایي چې شوی دی نو معنا دا شوله چې د قرآن تکذیب تاسو وکړو. نو آیا د سحر حقیقت سحر اثر لري نه لري؟ نبی علیه السلام باندې سحر هغه حقیقت څه وشي؟ د سحر په حواله سره خو یو دغه خبره ده چېرې قرآن کریم کې د مشرکینو د ظالمانو د طرف نه دا نقل شوی دی چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مسحورا لفظ ویلی دی. نو اصل کې منکرین حدیث په قرآن کریم باندې نه پوهیږي. د قرآن کریم په هم په هغه طریقه باندې اغستل پکار دي چې کوم په زمانه د خیر القرون کې صحابه کرامو تابعینو او دارنګ نور اهل علم د قرآن کریم کوم مقصد موږ ته بیان کړی دی، کوم تشریح موږ ته کړی دی. ظالمانو چې رسول الله ته مسحور ویل دی یو خو تفسیر ابن جریر او دارنګ نور مفسرین چې وکتل شي چې هغه خلک په قرآن کریم باندې پوهیدل ښه هغه د مسحور څه معنا کړی. سحر په عربی کې پړپوس ته ویل کېږي.
او هغه انسان چې هغه ته خوراک ورکولی شي عرب د هغې دپاره دا لفظ استعمالوي چې یسحرو او مسحور معنا دا ده چې هغه انسان چې هغه ته خوراک ورکولی کېږي هغه خاوند پړپوس وي او هغه ته خوراک ورکولی کېږي خوراک کوي سکاک کوي الا رجلا مسحورا دا معنا ده چې دا داسې یو انسان دی چې خوراک کوي نو چې خوراک کوي نو دا پیغمبر نه دی د مشرکینو عقیده دا وه بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مشرکینو مسحور ویلی دی نو په دې معنا باندې نه دی ویلی چې ګنې ګوره د جسم خوږیږي او د باندې جادو شوی دی نه مسحور په دې معنا باندې هغه ویلی دی چې دا پیغمبر چې موږ ته کم دعوت راکوي چې الله یو دی د بوتانو عبادت مه کوئ ملایکه او کتابونه ومنئ پیغمبران ومنئ قیامت ومنئ یعنی دا خبرې د دې رسول چې دي دا غلطي دي او په ده باندې جادو شوی دی نو د هغه جادو په نتیجه کې دی ګنې د ځان نه لګیا دی چې دا خبرې کوي مقصد د هغې دا و چې دا سحر چې دی په رسول الله باندې دا یې راګرځو دعوې د رسالت ته دا خبره ټولو اهل علم خو په وضاحت سره لیکلې ده چې رسول الله ته مسحور دی په دې معنا باندې ویلی دی په بل تعبیر سره مسحور په دې معنا ویلو چې ګنې دا رسول بس لیونی دی او کم چې په احادیثو صحیحو کې راغلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی دی نو د هغې خو د دې آیت کریمه سره هېڅ تضاد نشته هغه سحر چې نو په دنیوي امورو کې او دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم په خوږېدلو کې الله د خپل وحی حفاظت کړی دی په دینی امورو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خطا شوی او نه د وحی په بیانولو کې خطا شوی دی لیکن دا ده چې د دنیوي امورو کې او د جسم د دردونو په دې حوالې سره د دنیوي تکلیف په حوالې سره نو زه منکرین حدیث ته وایم چې د دې نه مانع څه دی ولې تاسو دا نه منئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بشر دی نو بشر باندې بیماري هم راځي دردونه هم پرې راځي هغه وده کېږي هم هغه ستړی کېږي هم نو دا سحر چې کوم اثر په هغه شوی هغه د یوې بیمارۍ مثال و هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې شوی دی دوی به دا خبره کوي چې یاره په سحر چې دی نو دا په پیغمبر اثر نشي کولی یا په سحر کې د سر اثر نشته په سحر کې اثر خو قرآن ذکر کړی دی او دوی وایي چې موږ قرآن منو په سوره بقره کې الله تعالی ذکر کړی دی چې سلیمان علیه السلام په دور کې به خلکو داسې قسم جادو کو چې د دې جادو په ذریعه باندې به ښځه خاوند جدا کول به او د دې جادو په ذریعه به خلکو د ضرر رساو دا دواړه خبرې قرآن ذکر کړی دي په دې آیت کریمه کې چې فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه او بیا فرمایي وما هم بضارین به من احد نو دوی ضرر رسونکي په دې سحر باندې اچاته الا مگر ضرر رسونکي و په دې سحر باندې خلکو ته خو باذن الله د الله په حکم باندې د الله تعالی په اراده باندې نو ګوره په سحر کې دا اثر شته د قرآن ښودلی دی چې اثر پکې شته اگر که یو باطل شی د ډېر څیزونه باطل دي او په هغې کې اثر وي مثلا زهر باطل دي په هغې کې اثر شته چاته بدرد ویل دا باطل شی دی او په هغې کې اثر شته په سحر کې ضرور اثر شته او دا خبره چې یاره په پیغمبرانو باندې دا اثر نه کوي نو په پیغمبرانو باندې اثر خو په نص قرآني سره ثابت دی که نه الله تعالی د موسی علیه السلام په باره کې څه فرمایي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى یخیل الیه دا لفظ د محمد رسول الله په باره کې په حدیث بخاری کې راغلی او دا لفظ د موسی علیه السلام په باره کې په قرآن کې راغلی دی نو که حدیث بخاری کې نه مني به قرآن کې ولې مني یخیل الیه په خیال کې راوستلی کېدل موسی علیه السلام ته څه شی ورته په خیال کې راوستلی کېدل دا خبره چې دا پړي او دا امساګانې چې دا ګنې منډې وهي دا ورته په خیال کې ولې راوستلی کېدل الله په خپله وضاحت سره فرمایي من سحرهم د وجې د جادو د دوی نه دا ګوره د جادو اثر شو چې د جادو د وجې نه د موسی علیه السلام په خیال کې فرق راغی او بل آیت کې فرمایي چې دغه مارانو نه موسی علیه السلام ویرېده نو دا اثر دی د من سحرهم منکرین حدیث دلته دا معنا کوي چې سحر نه مراد سه فراډ دی مخکې به ویل چې د پړو کې وای پاره اچولې وه هغه خو ته خلکو وښودله چې راځئ دا پاره به م راوړو دا امساګانې به م راوړو د پړي به م راوړو ته پکې دا پاره واچوه چې دا د وخوځېږي حرکت وکړي که نه خو اوس دا وایي چې سحر په معنا د فراډ سره دی نو موږ ورته وایو چې الا رجلا مسحورا کې ته دلته معنا ولې نه کوې چې مسحور معنا دا ده چې د سره فراډ شوی دی د ده سره دوکه شوې ده هلته ته د جادو معنا کې او دلته من سحرهم کې بیا ته د جادو د معنا نه تېښته کې نو دا محض د خپل خواهش تابعداري کوي دوی منکرین حدیث چې دي دا د خواهش تابعداري کوي په قرآن کریم باندې ځان نه پوهه کوي او د دې واضحه ثبوت هم دا دی چې دا خلک چې د یو حدیث په باره کې د دوی ذهن ته اعتراض راځي نو د علماو سره ولې نه کینی د دې علماو سره دوی په کار ده د یو حدیث په باره کې په هفتو په میاشتو بحثونه کولې ځان یې پوهه کولې نو که دوی نه مطمئن کړی شوي نو بس بیا به ویلې چې هلکه زه خو منکر حدیث شوم ځکه چې اهل علم زه مطمئن نه کړی شوم جزاک الله خیر شیخ صاحب شیخ صاحب دا اعتراض هم چې اسم فاعل بعض اوقات په اسم مفعول په معنا باندې ځي نو مسحور په معنا که موږ دا واخلو
چې دوی به نبي علیه السلام ته ساحر ویل. نبي علیه السلام خو ساحر نه و. لکه قرآن کې هم موسی علیه السلام ته فرعون ویلي چې یا موسی زه تا ویلم مسحوره ته ساحر یې. نو که دا معنا هم څوک واخیستل دې کې مصیبت نشته چې مشرکینو به نبي علیه السلام ته ساحر خطاب کو چې دا ساحر دی او نبي علیه السلام خو ساحر نو دی خو د قرآن تکذیب نه دی. شیخ صاحب محترم دا ستاسو خبر انتهایی قیمتي ده او دا لوی لوی مفسرینو هم ذکر کړی ده چې ګوره موسی علیه السلام ته خو مسحور دا فرعون ویلی دی، بل طرف د قرآن ثابتوي چې په هغه سحر شوی دی. نو لکه څنګه چې ته دا وایې چې یاره کافرانو د رسول الله په باره کې مسحور ویلی دی، نو فرعون د موسی علیه السلام باره کې مسحور ویلی دی. نو دلته دا محققین مفسرین بالکل دا معنا کوي چې ان تتبعون الا رجلا مسحورا. په کلام د عربو کې دا یو معروفه خبره ده چې اسم مفعول په معنا د اسم فاعل سره استعمالیږي، مستور په معنا د ساتر او اسم فاعل په معنا د اسم مفعول سره استعمالیږي، کاتم په معنا د مکتوم باندې. نو مسحور معنا د مشرکینو اصل کې دغه وا، لکه نور آیتونه په هغې باندې هم دلیل دی چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ساحر ویلو چې دا ساحر دی، او دا به ویل چې ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا سحر مبین. نو دا ساحر وته ویلی دی. بل شیخ دوی دا اعتراض کوي چې نبي علیه السلام باندې تاسو سحر ومنودل، معنا دا شوله چې هغه وحي ګډوډه شوله او دا ګډوډ شو. حقیقت د دې سحر دا و چې څه به ترې یېرېده. نو آیا یېرېده په قرآن کې د نبي باره کې نه دي راغلي چې نبي نه سحر شوي؟ بالکل قرآن کریم کې دا شته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه نسیان راځي، او دا نه ير کېدل خو صرف د الله خصوصیت دی چې الله تعالی نه هیڅ شی نه ير کېږي. لا یضل ربي ولا ينسى. نور انسانان دي، محمد رسول الله انسان دی، نور انبیاء کرام آدم علیه السلام په باره کې الله سبحانه عز وجل فرمایلی فنسي ولم نجد له عزما. نسیان به هر انسان باندې راتلی شي، اگر که هغه نبی وي په هغه باندې نسیان راتلی شي. رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې خطا شوی هم دی، نسیان پرې راغلی دی. نو دا اعتراض هم د دوی بې ځایه دی. نبی علیه السلام بالکل په دنیوي امورو کې هغه د سحر د وجې نه د نسیان سره مخامخ شوی و. او لکه څنګه چې شیخ صاحب دوی دا اعتراض کوي، د دوی یو بل لوی اعتراض بل دی، هغه دا دی چې دوی وایي چې تاسو دا وایي چې زما په پیغمبر باندې جادو شوی دی. جادو خو شیطانی چیز دی، نو په پیغمبر باندې شیطان څنګه مسلط شو؟ نو دا غي جواب به ته مونږ دا وکړو چې قرآن کریم په دې باندې گواه دی چې ګوره دا شیطان چې دی دا په پیغمبر باندې په کومه طریقه باندې نشي مسلط کېدلی او په کومه طریقه مسلط کېدلی شي. دا مطلب دی چې بالکل شیطان یو پیغمبر ته نږدې کېدلی نشي. دا خو غلطه خبره ده، ځکه چې قرآن کریم کې الله تعالی په سوره صاد کې فرمایي 41 نمبر آیت کې الله فرمایي چې و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. نو څنګه چې منکرین حدیث دا وایي چې یاره تاسو دا وایي چې زما په پیغمبر باندې جادو شوی دی، نو جادو معنا دا ده چې شیطان ورته ور رسېدلی دی، شیطاني اثر پې شوی دی. نو ته د ایوب علیه السلام په باره کې چې قرآن کریم کې دا راځي د دې په باره کې بیا ته څه وایي؟ بیا د قرآن نه م انکار وکړه چې الله فرمایي چې ایوب علیه السلام خپل رب ته فریاد کاو چې انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ما ته شیطان را رسېدل کړي دي په تکلیف د مال سره هم او په تکلیف د جسم سره هم. نو بنصب و عذاب چې کوم مطلب دی عمدقه مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی وو، او دا جادو چې دی نو دا یو شیطانی اثر هم متویلی شي. رسول صلی الله علیه وسلم باندې شیطان په داسې طریقه نشي مسلط کېدلی چې په هغه باندې دغه دین ګډوډ کړي او یا د وحي په تبلیغ کې خلکو ته خطایي وکړي. نو په د وحي په تبلیغ کې الله تعالی دی بالکل بچ کړی دی، معصوم یې ساتلی دی، او دغه دین چې دی نو په هغه باندې شیطان نشي ګډوډ کولی. الله د حفاظت کوي. اعتراض دوی هم دا دی چې نبي په حدیثو کې هم تاسو ته معلوم دي چې خبره دا راځي چې نبي صلی الله علیه وسلم په دنیایي امورو کې هغه باندې نسیان نه ته. او موسی علیه السلام د الله نبي دی، یوشع بن نون سره دی او مهي هغه واقع تېرېږي چې لکه کلک کې به ژوندی کېږي. نو که دوی شیخ اعتراض کوي چې لکه نسیان نبي باره کې موږ نه منو، نو د قرآن نه به انکار جی شیخ صاحب بالکل الله تعالی فرمایلی دی چې نسیا حوتهما. یو موسی علیه السلام او د خادم دواړو ير خپل مهي لره نسیا حوتهما، او بیا هغه یوشع علیه السلام ته دا اقرار هم کوي چې وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، دا معنی شیطان ير کړی. بل شیخ دا سحر دا بیماری شوله. نو حدیث کې هم راځي چې شفانی الله، الله زما ته شفا راکړه، نبي علیه السلام وایي. نو په قرآن کې د انبیاو د بیمارۍ ذکر نشته چې هغوی بیمار شوي دي. باقاعده په قرآن کریم کې د انبیاو د بیماریانو ذکر شوی دی، خصوصا د ایوب علیه السلام د بیماری ذکر پکې دی، او بیا د هغې شفا پکې ذکر ده چې الله تعالی ورته شفا ورکړې ده. شیخ بل اعتراض دوی دا کوي چې دوی صحابو ته د زنا نسبت کوي، لکه متعه وایي بیا ورته لفظ زنا ذکر کوي چې لفظ متعه زنا. وایي دا متعه زنا لکه نکاح متعه ده. یو بل دا بې واده نکاح کول آیا په قرآن کې ذکر نشته د وینځو متعلق؟ نو هغه یې بیا نه مني. شیخ صاحب دې باره کې وضاحت وکړي چې
صحابه زنا کړي که دا څنګه صورت دی؟ دا د منکرین حدیث یو دجل دی، یو دوکه ده چې هغه د نکاح المتعه په ځای باندې د زنا دا لفظ استعمالي، او بیا دا منکرین حدیث بل چړ کر ډیر په بد اخلاق الفاظو سره دا وایي چې ګنې احادیثو کې داسې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګنې صحابه کرام وویل چې بس موږ باندې خواهشات غالبه شوي دي، او رسول الله ورته ویل چې وکړئ زنا ونه وکړئ. ان دومره په وقاحت سره او دومره په بې حیايۍ سره دوی دا قسم ته الفاظ استعمالي چې وایي دا حدیثو کې راغلي دي، حالانکه حدیثو کې داسې الفاظ چېرته راغلي دي. متعه په حوالې سره به زه دا ووایم چې دا خو د نکاح یو قسم دی چې که څوک احادیث نه مني نو قرآن کریم نه بالکل دا ثابتولی نشي چې متعه حرامه ده، بلکې کم خلک چې نکاح متعه جایز ګڼي روافض دې ته صیغه وایي، هغوی نه چې ته تپوس وکړې هغوی باقاعده د قرآن نه استدلال کوي چې قرآن کریم کې د نکاح متعه اجازت راغلی دی. دوی وایي چې مثلا سوره مومنون کې وایي راغلی دي چې متعه حرامه ده. سوره مومنون کې کوم ځای راغلی دي؟ سوره مومنون کې الله تعالی فرمایي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خپل بیبیانو سره ملاویدل جایز دي، د وینځو سره ملاویدل جایز دي، بلکې دا د وینځ معنی چې کو دا خود احادیثو د وجه نه کو، ما ملکت ایمانهم دا لفظ خو عام دی. نو دلته چې الله تعالی بیبیانو سره ملاویدل جایز دي، نو بس بیبي خو دغه ته وایي چې په نکاح باندې اغوستلی شوي، نو که د شپږو میاشتو دپاره نکاح وي، که د یوې میاشتې دپاره وي، او که د ټول عمر دپاره وي، ظاهر د قرآن نه هیڅ څوک دا نشي ثابتولی چې د متعې نکاح حرامه ده. چې حدیث نه مني د ظاهر د قرآن نه دا نشي ثابتولی. زه چیلنج ورکوم، بلکې سورة النساء کې الله تعالی دې دپاره همدغه لفظ استعمال کړی دی. دا متعه لفظ په عربۍ کې چې دی الله تعالی همدا لفظ د دې نکاح جائز دپاره استعمال کړی، فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. نو که یو انسان منکر حدیث وي بالکل دا متعه چې ده نو بیا دا د هغه د ځان دپاره جایزه وګڼي. مونږ خو په احادیثو باندې ایمان دی، مضبوط ایمان دی، والحمدلله احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قرآن کریم تشریح ده، او قرآن کریم باندې د احادیثو نه بغیر فهم ممکن نه دی. دغه احادیثو موږ ته دا ویلي چې متعه حرامه ده او د قیامت د ورځې پورې حرامه ده. په دې کې دا اعتراضات کول چې رب احادیثو کې چې کوم د نکاح متعه حراموالی راغلی په دې کې وایي تضاد پکې نشته. محدثینو هغه حدیثونو باندې نظر اچولی دی. یو ځل نکاح متعه چې ونه په اول سر کې خلکو ته جایز وه، ابتدا د اسلام کې هم جایز وه، د هغې جواز منسوخ کړی شو، بیا بل ځل خلکو ته اجازت ورکړی شو، دوباره بیا منسوخ کړی شو. باقي دا چې راغلي چې په پلاني ځای کې د دې اعلان نبي علیه السلام کړی، پلاني ځای کې راغلی، هغه بعضې روایتونه سندن کمزوري دي، او کوم روایتونه چې صحیح دي نو د هغې معنا دا ده چې نکاح متعه حرامه کړی شوه. بیا رسول الله په مختلف مقامات کې د هغې بار بار اعلان هم کړی دی. او دا چې په کتابونو د احادیثو کې راغلي دي چې مثلا پلانې صحابي د دې قایلو په پلاني وخت کې هم نو هغه صحابي ته هغه حدیث نه دی رسېدلی، هغه نص نه دی رسېدلی، په هغې باندې پوه شوی نه دی. او دا خو زمونږ علماو ټولو لیکلي دي، امام مازري شو، امام نووي شو، قاضي عیاض شو، څومره محدثین چې دي او د بخاري او د مسلم شارحین دي، ټولو دا لیکلي دي چې هغه دور نه وروسته په دې باندې اجماع راغلی ده چې نکاح متعه حرامه ده، او دا خو احادیثو صحیحو کې راغلی و، نو ځکه دا اجماع په دې باندې وشوه. دا اجماع په دې حدیثو د وجې نه وشوه چې متعه حرامه ده. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.